السلام علیکم کاری صاحب. وعلیکم السلام. کاری صاحب ما چې دی په خپل خوښه باندې مې واده کړی، رضا پکې نه و زما په خوښه کې، او زه چې دا پلار مې غوښتل چې ما بل چاته ورکړي، نو هغې سه ما انکار وکړ. نو ما په خپله خوښه باندې واده وکړ د اسلامي په طریقه باندې، او په جماعت کې موږ نکاح سره وکړله. نو اوس 15 کاله سوي دي، زما پلار زما سره خبرې نه کوي، زما بچیان هم سوي دي، دی زما سره خبرې نه کوي، او ما ته وایي چې ته ګسې زما د لوریانو څه نه یې. نو وایي لایک زه ګسې د دې دغه څه ایستی یم چې ته زما په لوریانو کې نه راځې، نه حسابېږې. نو زه دا ډېر کوشش کوم، وبخښئ کاري صاحب، زه ډېر کوشش کوم د پلار څخه بخښنه وغواړم، او زه غواړم چې زموږ ترمنځ هر څه ټیک سي، ځکه دی ماته وایي چې تر څو ما نه یې بخښلې نو تر هغې پورې به ته جنت په سترګو ونه وینې، او دا دنیا به دې هم بربادوي، هغه هم ځکه تا د مور او پلار اطاعت نه دی کړی. نو زه چې چاته ورکولم هغه کس سره ما سوچ هم نه و کړی چې زه د سره به زه واده کوم، نو ما انکار ورته وکړ. نو دی نو زه ډېر کوشش کوم او بخښئ، زه ډېر کوشش کوم چې دی زما سره رضا سي. ډېر مې فونونه پسې کړي دي، څو ځل پسې ورغلی یم، خو دی ما نه بخښي. په دې کې تاسې ما ته ووایئ چې زه واقعي الله دپاره ګناهګاره یم یا زه چیش وکړم اوس؟ بد دې کړي دي، جرم دې کړی دی، رب ته هم ګناهګاره یې، پلار و مور ته هم ملامته یې. پلار و مور ته هم ملامته یې، رب ته هم ګناهګاره یې. فقط انکار به دې کړی، کوم ځای کې چې دې پلار ورکولی انکار به دې کړی. نو انکار صبر وکړه، بیا جواب نه درکوم. الله جل وعلا دې اوس هم پر دې وکړي. ګوري هره زنانه چې یو ځای د دې نه وي خوښ، مور و پلار ته انکار کولی سي، مور و پلار ته انکار کولی سي. مور و پلار ته دې ووایي چې په دې ځای کې زه نکاح نه کوم، مه مې ورکوه. بس داسې اوس دا راولاړېږي د مور و پلار په مقابل کې دا په خپله خوښه واده کوي، دا د جرم ده، دا د ناروا عمل کړی ده. نو قاري صاحب ما داسې نه دي کړي چې ما مور او پلار پرېښول او زه ولاړم، ما ځان ته کس را پیدا کړ. زه مور الله دې اوس دې ملا پرده وکړه سي، الله جل وعلا دې مور و پلار چاره وکړه سي. دا خبره به جواب کړم د مسلمانانو ته به جواب کړم. ناروا عمل د پلار بې اجازته چې پلار او مور دې په داسې شکل کې درنه مړي سي، خفه وي، د جنت بوی به هم تر سپنګونه کړي. هغې را لویه کړلې، هغه تکلیف در سره وکړل، ټولې خوارۍ په تا باندې چې د ما لور د عزت ژوند ولري، په حیا کې را لویې چې ته وایې ما مور او پلار نه لاړم، په خپله خوښه مې واده وکړو. دا انسانیت ده. د دې ژبې دې داسې معلومیږي چې الله دې رحم وکړي. مور و پلار ته دې ځای انتخاب کړه، مور و پلار ته به دې ویلي و چې پلاره په دې ځای کې نکاح نه کوم، په بل ځای کې مې ورکړه، دا د تا شرعي حق ده. دا چې ته په خپله خوښه ځې، په خپله خوښه نکاح کوې، دا د تا شرعي حق نه ده. دا چې ته پلار خفه کوې، ته مور خفه کوې، دا د تا شرعي حق نه ده. شرعي حق د تا په ځای انتخاب کولو کې ده. شرعي حق د تا په ځای انتخاب کولو کې ده. نور د پلار ته ووایي چې پلار جانه په دې ځای کې نه کوم، بل ځای مې ورکړه، دا ځای مې ورکړه، په دې ځای کې مې ورکړه، دا ځای را خوښ کړه. دا د پلار حق سو، دا د مورجانې حق سو چې تی را لویه کړلې، را لویه کړلې، را لویه یې کړلې، تکلیفونه یې در سره وګالل، زحمتونه یې در سره وګالل، خپلې خوشحالیانې یې در سره تباه و برباد کړلې چې ودرې لور د زوی د را لوی سي. بیا وایي چې په خپله خوښه لاړم په مسجد کې مې نکاح وکړ. دا نکاح چې چا در تړلی هغه هم د خدای په غضب اخته ده. داسې کار په ټول عمر کې یوې اصیلې ښځې ته، یوې اصیلې لور ته، یوې اصیلې خور ته، یوې پاکدامنې لور ته، یوې پاکدامنې خور ته داسې عمل نه ده په کار چې یو څوک اصیله وي، اصل زاده وي، پلار پیژني، مور پیژني، خاندان پیژني، عزت پیژني، ابرو پیژني، له الله نه بیریږي. داسې کول نه دی ورته په کار. رب اجازت در کړی ده، خور یې تا ته، لور یې تا ته په خپلو حدودو کې در کړی ده. تاسې هغه یو تکلیف چې مور یې در سره کوي چې 9 میاشتې دې په خېټه کې ګرځي، اولادونه دې هم راوړي دي، که دا سبا له تا سره دا لور داسې وکړي درته وایي چې ځه لور یې مور یې پلاره د ما په ژوند کار مه لره، او په خپل سر درنه لاړه نکاح یې وکړه، ته بیا به د ځان لپاره وزغمي. هغه تکلیفونه چې د پلار تیر کړي، هغه تکلیفونه چې د مور تیر کړي دي. دا ګوري مسلمانانو له موږ تاسو سره دلته کانه اکثریت پلرونه دي. په الله قسم
د ما یوه لور د عایشه نومیږي، وړوکې لور مې ده. په خدای قسم سي لږ بې اختیاره وزاړي زړه مې درد ورسره کوي. دا داسې که نه د مسلمانانو؟ بالکل هم داسې ده. بالکل 20 کاله او 15 کاله پلار خوارۍ درته کوي، مزدوري درته کوي، مور مزدوري درته کوي، تکلیفونه درته ګالي، پریشانیانې داسې مه کوه، لور مې ده، زوی مې ده. بیا چې تاسې راغټ سئ داسې چم ورسره کوئ، هغه د زړه دردونه، هغه د زړه تکلیفونه د دې بدله، د احسان بدله ورکړه مور و پلار ته. نو ورونو خویندو تاسو ته وایم، مور و پلار ځای ته ورته انتخاب کړه، کوم ځای چې د تا زړه نه وي مشوره ورکړه چې پلار جانه مور جانې د ما ژوند ده، دا ځای د ما خوښ نه ده، ما په داسې ځای کې مه ورکوئ. تی ور وښئ، ځکه مور و پلار د تجربه لري. دا د موږ اکثریت غرونه خویندې تجربه نه لري، بس هغه شهوت پسې اخیستلي وي چې وایي هسې وایي یو شی راته پیدا سي بس. نه، دلته مور و پلار خو تجربه لري، هغه د تا ژوند ته ګوري، د تا قرابت ته ګوري، د تا دوستي ته ګوري، د تا آینده ته ګوري، خاندان ته ګوري. هغه تجربې ته نه لري خورجانې ورورجانه، هغه د پلار لري، هغه د مور لري. ځکه ګوري هر پلار و مور تجربه وکړي په دوستي کې، په قرابت کې، څوک انتخاب کړم څوک انتخاب نه کړم. هیڅ مور و پلار په خدای قسم که هر څومره ظالم مور و پلار وي، هغه په اولاد باندې بد ځای ورته نه انتخابوي، بد ځای ورته نه انتخابوي، خو د تجربې په اساس یو ځای درته انتخابوي. دا څومره په بېدردي سره یو که ځوان وي که لور وي راولاړ سي وایي زه لاړم دغسې مې وکړل هغسې مې وکړل. دا جرم ده، دا خیانت ده، دا د الله مخالفت ده. لا نکاح، پیغمبر علیه الصلاة والسلام په یو حدیث کې وایي چې د مور و پلار بې اجازته، د ولی بې اجازته به نکاح نه کوي. پلار دی وي د پلار بې اجازته به نکاح نه کوي، مور دی وي د مور بې اجازته به نکاح نه کوي، ورور دی وي د ورور بې اجازته به نکاح نه کوي. نو چې یو وارې نسي کولی مخالفت وکړه د یو ځای، نه به د پلار ظلم در باندې کوي، نه به د مور ظلم در باندې کوي. چې کوم ځای دې نه وي خوښه ورې مه کوه، چې کوم ځای دې خوښه وي هغه ورته په ګوته کړه، هغه ځای دې بیا د پلار په خوښه وکړه، د مور په خوښه دې وکړه، د خاندان په خوښه دې وکړه، ځکه دا دوستي ده، دا قرابت ده. په خبره باندې پوه سولسته؟ دا د موږ کله کله دا ځوانان نجونې پیغلي یا ځوانان ورونه هغه فقط دغسې شیانو ته خوشحاله وي، خو یوه میاشت ورباندې تېر سي، بیا یې وروسته عقل کار وکړي چې کاشکې مې د پلار منلی وی، کاشکې مې د مور منلی وی، کاشکې مې د ورور منلی وی، کاشکې مې د خاندان منلی وی. وروسته بیا دماغ برابر سي، نو دنه هغه هوا ووځي، هغه د شهوت هوا، هغه د نفس فرستی هوا، هغه ځینې ووځي. نو یوه میاشت بعد ته بیا دی فکر وکړي، نه یوه میاشت بعد فکر له دې نه مخکې فکر وکړي. ښه قدرمن سي، الله مو قدرمن کړي. جزاک الله. ما د زنانو ډېر د حقونو دفاع مې کړې ده، دفاع به یې کومه، خو د دې مسئله دا نه ده چې پلار ته په بې قدر سترګه وګوري، خاندان ته په بې قدر سترګه وګوري. دا پلار چې اوس ته خوشحاله کوي، اوس که یې خوشحاله هم کړي، د پلار دا د زړه داغ دي ټول عمر په خدای قسم که دا به په قبر کې خاورې کېږي. دا پلار دی څه شی به کېږي عمر جان؟ خاورې کېږي به په قبر کې، دا به د دې زړه به خاورې کېږي، دا داغ به د ده له زړه نه لرې کېږي. سرغو دې په خدای قسم که دا د پلار داغ لرې کړه. دا داسې ګوریا اولاد چې څومره ګران ده، دومره د پلار او د مور زړه بیا ځینې دردمن کېږي. او بیا دا اوس موږ مثلا دا ګیلاس ده، دا مات سول، دا چې اوس هر څومره دې ته سریخ ورکړې، دې ته یو شی بل شی ورکړې، خو هغه داغ پکې ښکاره کېږي. چې بیرته یې جوړ هم کړې هغه داغ پکې ښکاره کېږي. نه بالکل. نو داسې هیڅ نه دي پکار، هیڅ نه دي پکار. الله جل وعلا دې موږ تاسو ته د پلرونو رضا، د والدینو رضا را نصیب کړي. الله دې داسې نه کوي چې د پلار د مور زړه کې یو داغ پیدا کېږي د خپل بچي له لاسه سره. والله ای ځوانان ورونو، موږ خو د اولاد درد لیدلی ده، د اولاد فکر مو لیدلی ده. والله بالله ثم تالله چې زر کاله الله عمر راکړي چې د پلار پښې ورته وڅټمه، ښکلې کړم، بیا به هم زه د پلار حق ور پر ځای نه کړم. بالکل هم داسې. چې زر کاله الله عمر راکړي چې د مور پښې داسې ورښکلومه، ورته څټمې، ورته صفا کومې، بیا به هم د مور حق ورته پر ځای نه کړم.
هغه د دې تکلیفونو پریشانیو سختیانو ته سې وګوري. لیکن موږ عادي مسأله راخیستلې ده، عادي. او د مور و پلار ماته خو دغه یعنی دغه زنانه ته اوس وایم اوس خدای مو خوشحاله کړه بیرته، خدای دې د خوشحالي ژوند درکړي، پلار دې الله درنه راضي کړي. خو دا پلار به دې په قبر کې به یې دا زړه خاورې کېږي، له خاورو سره به خاورې کېږي، بیا به دا داغ د ده له زړه نه ورکېږي. سرغو ولاکه ورک سول. خو دا په ژوند کې کوشش وکړي، په ژوند کې تکلیف وکړي. د پلار زړه داسې مه داغداروئ چې هغه بیا مات سي، داغ پکې پیدا سي. د مور زړه مه داغداروئ. ښځه پیدا کېږي، خاوند پیدا کېږي، اولاد پیدا کېږي، مور و پلار بیا نه پیدا کېږي. مور هغه نوم ده، دوه وارې دا نوم شونډان ښکلوي. ګوري، مور، پلار، بابا. په هر نامه کې چې د پلار نوم ته نوم اخلي، شونډان به د یارې دا نوم ښکلوي، بیا اخلي. امي، ماما، مور، په ټولو نومونو کې د دې نوم به ښکلوي، بیا نوم اخلي. ښځه مړه سوه، بله وکړه، شریعت اجازت درکړی. اولاد نسته، رب به بل درکړي. خاوند یې نسته، بله نکاح وکړه. خاوند یې مړ شو، بله نکاح وکړه، شریعت اجازت درکړي. اما مور او پلار دا نوم یو ځلې خدای په ژوند کې درکوي، بیا یې نه درکوي. د ښځې نوم تکرار درکوي، د خاوند نوم تکرار درکوي، د بچو نوم تکرار درکوي، لیکن دا بیا نه درکوي. آیا یو انسان دی هغه ډېر زیات ګناهونه کړي، بیرته راتلی سي لکه له حد داسې وکړي دي؟ څومره یې کړي دي؟ لکه زناهانې یې هم کړي، شرابونه یې هم څکلي، داسې نور ډېر ګناهونه کړي. دا دنیا کې ځایږي؟ څه وایو، خو ډېر زیات یې له حده یې زیات کړي. دا د دنیا د غرونو په اندازه باندې چې څومره غرونه دي په دنیا کې، له دغه عمره شاید له دې هم زیات وي. یعنې دا دنیا پکې ډکه وي، تر اسمانه پورې رسیږي. دومره خو به نه وي. دومره ګناهونه یې کړي وي چې په دې دنیا کې نه ځایږي، او اسمان تر کنارو پورې ورسیږي. چې بیا هم په اخلاص او په صداقت توبه الله جل وعلا ته وباسي، الله بخښونکی ذات. اچھا، بیا توبه قبلېږي، مطلب بیرته راتلی شي؟ خود راتلی شي، ولې نشي تللی؟ الله جل وعلا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. الله وایي د ما له رحمته مه نه امیده کېږئ، زه تاسو ته ټول ګناهونه معاف کوم. جميعا، ټول ګناهونه په اخلاص توبه په صداقت توبه الله جل وعلا ته په پاک نیت را واپس کېدل. مولانا صاحب خو یو وار توبه وکړي، بیا سړی وروسته بیا شرابونه وغیره څکي، نو بیا نه قبلېږي. بیا دې توبه وباسي، بیا دې توبه. خدا د توبه نصوحه درې شرطه لري. هر وخت کې چې څوک توبه باسي، رب العالمین جل وعلا ته ګناه به پرېږدي، پښیمانه کېږي به، او په آینده کې به اراده نه ورته کوي. چې دا درې شرطونه په توبه کې پیدا سول، الله هغه توبه قبلوي. خو دا توبه الله نه قبلوي. چې شراب دې داسې په خوب کې نیولي یې، وایي چې خدایه توبه، دا توبه الله نه قبلوي. ګناه به پرېږدي، الله جل وعلا ته به پښیمانه کېږي، او بیا به د دې تر څنګ په آینده کې به هم اراده ورته نه لري. بیا که بل وخت کې بیا له چانه، یعنی په یو وخت کې توبه ایستله، دا درې شرطونه پکې وو، بیا د وخت په تېرېدا سره بیا ګناه جنې وسو، بیا دې توبه وکړي، بیا الله جل وعلا توبه قبلوي. صحیح ده مولانا صاحب. کري صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. کري صاحب ټول الله دې عمر وکړه، سلام ملګرو، ټول ستړي مه شئ. قدرمن سي، تا خپرونې ډېر په شوق اورم، والله خدای پاک نه سوال کوم د کور نه واخلو شم، نو بیا وشئ ته خپرونې ته دومره زه کښېنم، ډېر خوند ورکوي. الله دې همداسې ښکلي عالمان په دنیا کې نور هم پیدا کړي. یو سوال لرم کري صاحب، زما خپله 6 موټر دي، 2 په دوبۍ کې دي، نور دلته را سره دي. په دا کې زکات شته په د موټر کې؟ د تجارت دپاره چې هر شی وي په هغه باندې زکات شته. په دا کې 2 مطلب په کمپنۍ کې کار کوي 3، او دا 2 چې کوم دي
د درې دا د خو کور دپاره استعمالیږي؟ د کور دپاره یو کې ضرورت پوره کیږي، که دوه کې پوره کېدل په دواړو زکات نشته، اما له دې نه اضافه نه. د ضرورت په اساس باندې چې ضرورت دپاره څه شی وي، کور د اوس پکې اوس یې ضرورت په دې زکات نشته. موټر د کور دپاره ده، زکات پکې نشته. هغه موټر هغه څه شی ورته وایي ځمکه چې داسې دغه کوي، ټیکټر. په ټیکټر زکات نشته، خو ټیکټر ځمکه جوړوي، خو ځمکې چې کوم حاصل درکوي په هغه زکات شته. اوس دلته یو خبره ډیره مهمه ده دا زده کړئ. د تجارت چې کوم اسباب دي د تجارت دا زده کړئ. اوس که د موټر تجارت ته درولي وي په دې موټرو زکات ده، او که په موټرو کار کوي په موټرو زکات نشته، هغه عاید چې درته راځي په هغه باندې زکات شته. مثلا ښه راته متوجه سي، یو سړی د 10 دوکانه لري، دا دوکان یې په کرایه باندې ورکړي دي، په دې دوکان اوس زکات نشته، خو چې دا کرایه راځي دا عاید ورته راځي په دې زکات ده. یا یو سړی د خپل 10 دوکانونه دي، په دې دوکان کې کار کوي، تجارت کوي، دغه عاید چې ورته راځي دا ګټه چې راځي په دې زکات څه، په دوکان زکات نشته. دوکان چې کله خرڅوي او کله یې لاسه پیسې راغلي په هغه زکات شته. بل یو سړی د 10 موټرې لري په کمپنۍ کې، دا چلیږي، کار ورته کوي، پیسې ورته راګټي، په دغه ګټې باندې پیسې شته، په موټر نشته. کله چې بیا د موټر خرڅوي په هغه وخت کې بیا په د زکات په موټر باندې شته، چې هغه په عاید ده. اوس مثلا یو سړی د 10 جریبه ځمکه لري، 100 جریبه ځمکه لري، په دې ځمکه باندې حاصل یعنی شیان ورباندې کوي. څه شی ورباندې کوي؟ زراعت ورباندې کوي. په دغه حاصلاتو یې زکات شته، په ځمکه زکات نشته، په حاصلاتو یې زکات شته. کچالو دي، پټاټي دي، دال دي، وریجې دي وغیره چې هر څه دي ورباندې کرل په هغه زکات شته، لیکن په ځمکه نشته. خو اوس که د ځمکه د تجارت دپاره اخیستلی، حاصل نه ورباندې کوي، خرڅوي، اخلي، په هغې ځمکه بیا زکات شته. کور دی ده پکې اوس یې په دې زکات نشته، لیکن کور دی اخیستلی ده، په کرایه یې ورکړی ده، که دې په کرایه ورکړی په کرایه زکات شته. او که د تجارت کې کله خرڅ کړل بیا په خرڅلاو کې به د زکات پرې کوي. که یو کال ورباندې وتلی و د یو کال، که 2 کال ورباندې وتلی و د 2 کالو زکات به ورکوي. کاري صاحب اخري سوال کوم، ما خپله کابل کې کور ده، همداسې پاتې ده، یعنی مطلب څوک نشته چې موږ دلته یو که نه، ټول دولته یو، د ټول فامیل مې دولته ده. نو هلته کور نه ډېرې پیسې لګېدلې دي، تقریبا په کال کې یو ځلې ورشو نه شو، په هغه نه زکات شته؟ که پکې اوسېږي نه، بالکل زکات در پکې شته. بیا یې په کرایه باندې یې ورکړه، نو ضرورت یې بل ځای رفع کېږي، د دغه کور ته به د حساب کوي چې څومره پیسې یې کېږي، د هغو به د کال زکات ورکوي. ښه په کرایه هم نه ده ورکړه، همداسې پاتې ده. نو دی الله به د خدای دی انصاف درکړي. الله محمد سکابل جان سي وایي چې اضافه کور دی، نه پکې اوسېږي، نه دې په کرایه ورکړی دی، د هماغه پیسې باندې زکات ورکړه، خلاص. بالکل صحیح کړه. مننه کاري صاحب، قربان دې شم، الله دې عمر ډېره ته وکړه، ښکلې خپرونه لرې، او تا ته مونږ سم په خدای دومره د مینه کړم چې زه خوب نه ترجه کړم تو ته ځکه نه ناست نیوالانو ټول ته السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاري صاحب یو پوښتنه کومه، دا یو څو میاشتې کېږي زه په چوټۍ تللی یم، زه دوبۍ کې ژوند کوم، او هلته کې دا سکیمران چې دي د زما اکاونټ لکه دغه کړی، او زما هغه اکاونټ نه ټولې پیسې لکه ویستې، تقریبا پاکستاني 10-12 لکه روپۍ. نو زه اوس بېرته راغلی یم، ډیوټۍ باندې شوی یم دوبۍ ته، او اوس لکه زه پیسو ته ضرورت لرم، لکه دلته یو بل انډیواله واخوا دې خوا ته مې ټولو ته دغه وکړو، لکه څوک چاله قرض نه ورکوي که نه، نو څوک ما سره یو واحد حل شته دی چې زه بینک نه پیسې راوالم، نو دا څنګه چل دی؟ بینک او هغه یې ورکوي سود جایز نه ده، نه دی صحیح، دا ناروا ده. په دې څه نور هېڅ راز ته راسره شته نه. هر څوک ضرورت ده، مجردان اوس ټول ضرورت لري، دوی ته تیز ناروا ده ودې کړي، هر څوک ضرورت لري. السلام علیکم کاري صاحب. وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟ طبیعت ښه دی؟ قدرمن سي. کاري صاحب په اټلي کې اوسېږم، دلته یو ملګری دی، خپله خو زه سني یم، شیعه نه یم.
او دا بل کس چې کوم دی نو دا داسې دین نه اوټ غوندې دی خو یو سوال په ما باندې بار بار کوي که نه وکړه. نو ما سره داسې خاص علم نشته دی ځکه تاسو سره راوختم تاسو نه پوښتنه کوم دا کس دی دلته دی د طلاق باره کې ما سره خبره کوي که نه پنجابی دی وایي چې که چېرته یو ښځې ته یو سړی طلاق ورکړي آیا یا سړی په نشا کې دی یا په غلطۍ کې طلاق وکړو او هغه ښځه مطلب بل څوک نه لري دې ښځې سره دا زیاتې وشو نو د دې ښځې سره به بیا د زیاتي د پاسه بل زیاتې ولې کېږي مطلب دی وایي چې کوم دغه چې دي کوم کاریان صاحبان چې کوم دي هغه وایي چې یاره دغه ښځه به حلاله کوي یا دروغ ده نو د دې باره کې که تاسو ما ته انفارمیشن راکړو وکس تمیم صاحب الله جل وعلا د دې روزي مبارک میاشت کې تاسو ته د دې بدله ټولو مخلصو ملګرو ته عمر جان محمد جان تاسو ته ټولو مخلصو ابابیلو ته رب عزتمنو سره لوړي کړي. ګوریا طلاق یو قسم نه ده، طلاق خپل اقسام لري. دا سړی چې دومره د سړي زوی ده دا څوک چې چغې بغاري وهي سي وایي ولې داسې باید وسي دی ولې داسې کوي دې نقطې ته متوجه یې که نه یې متوجه دی ولې داسې کوي. اوس مثلا یو طلاق رجعي ده بل طلاق بائن ده بل طلاق مغلظ ده. دا اقسام دي د طلاق دا د څه شي اقسام دي د طلاق اقسام دي. که د ښځې ته یو ځلې طلاق ورکړل بیرته رجوع ورته وکړه چې رجوع دې ورته وکړه دا طلاق له منځه لاړل یعنې ښځه دې بیرته ښځه ده. اوس ګوره یو ځلې الله اختار درکړل چې ګوره له ښځې سره به لوبې نه کوې په نکاح کې به لوبې نه کوې د ښځې له ژوند سره به د لوبې نه کوې په طلاق باندې به پسخند و ملنډې نه وهئ. رب العالمین جل وعلا څه وایي ولا تتخذوا بآیاتي هزوا بآیاتي نه دلته مراد طلاق ده. رب العالمین وایي چې په طلاق باندې به ملنډې و پسخند نه وهئ. طلاق دی ملنډو او د پسخند ځای نه ده چې ته کله وخت کې غوسه سې ښځې ته ورسې طلاق مې درکړې ده چې پیسې دې له لاسه ورکړې ښځې ته ورسې طلاق مې درکړې ده بل نه خیر. الله جل وعلا درته ویلي چې یو ځل مې اختار درکړل یو ځل دې طلاق ورکړل رجوع ورته وکړه بل ځل خیال کوه بل ځل چې دې ورکړل دې ته طلاق بائن وایي. طلاق بائن نکاح به کوې دوم ځلې طلاق کې دریم ځل چې دې طلاق ورکړل بیا دا ښځه ابد الابد په تا باندې حرامه سوله. اوس الله قانون درته جوړ کړل دا د الله قانون شو یو ځلې طلاق دوم ځلې طلاق دریم ځلې طلاق. دا د دنیا هیوادونو ته تاسو وګورئ تاسو ته یو ځل ویلي کړي دا کار وکړل درته معاف کړي دوم ځل دا کار وکړل بیا به د قصه خرابوي کړي دریم ځل دا کار وکړل بیا نیشنلسټي درشي اخیستلی کیږي. داسې قانون په دنیا کې شته که نشته؟ درې جرمه چې دی بیا یو ځل د موټر سم ونه چلول اختار درکړي دوم ځل د موټر سم ونه چلول اختار درکړي دریم ځل چې د سم ونه چلول هغه د موټر اسناد درنه اخلي درنه قید کوي یا یې درنه پرې کوي بیا ته د موټر د چلولو حق نه لري. تاسې دنیاوي قوانینو ته دومره احترام لرې موټر د سړي د زوی په شکل چلایې بیا داسې غلطي نه کوي بیا نو دغه دی بل انسان دی پاره چې دی رب قانون د درته هغه کې ولې دی مرات نه کوي هغه کې دی ولې ښه ژوند او زندګي نه کوي. حلاله نه ده حلاله وپېژنې د الله خاطر وکړي. حلاله دا نه ده چې ته درې طلاق ښځې ته ورکوه بیا یې بل سړي ته یوه شپه دوه شپې ورلېږه هغه دې دوه درې شپې له هغه سره تېرې کړې بیا دې بیرته هغه ته ووایه چې اوس دې ما ښځې ته طلاق ورکړه بیرته یې ما ته راولېږه چې زه نکاح ورسره وکړم نکاح مې حلاله سي. دا حلاله نه ده دا د خدای لعنت ده په داسې خلقو باندې چې په داسې نیت باندې دې حلاله کوي. حلاله دې ته نه وایي حلاله دې ته وایي چې درې ځلې د ښځې ته طلاق ورکړل کله چې مغلظ طلاق راغلل دغه ښځه الله جل وعلا وایي فلا تحل له بیا حلاله نه ده د دې خاوند دپاره. دا به څه کوي دا به اوس ځي په خپله خوښه به له بل خاوند سره نکاح کوي له بل خاوند سره کله چې له بل چا سره نکاح وکړله د یوې ورځې د یوې میاشتې د یو کال په نیت به یې نه کوي دا ایمي نکاح به ورسره کوي.
کله چې دائمي نکاح ورسره وکړله اوس بیرته یوه میاشت دوه میاشتې بعد یو کال بعد دغې ښځې طلاق واخیستل دغه دوم خاوند نه اوس دا حلاله ده دغه اول خاوند ته په حلاله باندې پوه سولاست دې ته حلاله وایي داسې نه داسې اوس دغه بعضې خلقو رسول الله لعنت ویلی په داسې سړي باندې چې وایي ښځې ته مې 3 ځله طلاق ورکړی اوس به څه وکړمه وایي ولا یو هفته یې پلاني ته په نکاح باندې ورکړه نو یو هفته بعد به هغه بیرته طلاق ورکړي موده به تېر کړي بیا بیرته ته نکاح ورسره وکړه په داسې نکاح تړونکي په داسې خاوند که اول ده که دوم ده په دې ټولو رسول الله لعنت ویلی ده په بعضې پښتنو کې دا خباست سته په بعضې مسلمانانو کې دا خباست سته دا مسلمانان خباست کوي دا اسلام نه کوي سبحان الله اسلام مبارک دین داسې شیانو نه منع کړي یاستو هغه ژوند درته ښودلی ده چې ته له خپلې ښځې سره ګوره په خپلو حدودو کې ژوند کوه زندګي کوه هغه دې ژوند هغه دې زندګي ده د هغې غلطي ورته معاف کړه څومره عظیم فضیلت دې دې راغلی چې خپلې بیبي ته غلطي معاف کړي الله وایي هن لباس لکم انتم لباس لهن رب العالمین جل وعلا وایي چې ته د ښځې جامه یې ښځه د تا جامه ده د ښځې غلطي ورته معاف کړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي بهترین مسلمان هغه څوک ده چې له خپلې ښځې سره ښه اخلاق کوي له خپلې ښځې سره ښه انسانیت کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا ټولې لارښوونې مو لرې کړلې راغله هغه ځای ته ودرېدله ګوره د شریعت داسې یو کامل دین ده چې هرې بندې دروازې ته ودرېږي هغه بنده دروازه درته خلاصوي څه شي ته ودرېدې اوس که خدای ناخواسته دغه د حل لاره په شریعت کې نه وای د اسلام په مبارک دین کې نه وای بیا به خلق ویل وایو ګور د اسلام دین نیمګړی ده ویل بیا که بیا نه ویل ټول قاري صاحب محترم ګوره هرې بندې دروازې ته چې ودرېدلې په دغې بندې دروازه کې به رب العالمین جل وعلا ته د دې مسئلې وضاحت تاته درکړي چې ګوره په دې وخت کې به دا کوي 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 دغه مسئله د هغه بد اخلاقه خاوند دپاره ده چې دی طلاقي وي بد اخلاقه خاوند ته وایي چې اخلاق دې د سړي دې زوی کړه ښځې ته د زناور په سترګه مه ګوره د زناور په سترګه طلاقونه مه ورکوه یو ځل درته معاف ده دوم ځل درته معاف ده په دریم ځل که دې ورکړل نو په دریم ځل کې بیا دا ښځه دې له لاسه ورکړله کله چې دې له لاسه ورکړله نو بیا د دې د حل لاره څه شی ده بیا یې د حل لاره دا ده چې دا بیبي به ځي بل خاوند سره به نکاح کوي کله بل خاوند سره یې زړه ولګېدل اخلاقي و انسانیت یې درلودل د دې احترام یې پېژندل دا د دغه خاوند سره ټول عمر ژوند و زندګي تېره کړي دا اولني بد اخلاق او طلاقي ته دې نه راځي دا اولني بد اخلاقه او طلاقي ته دې نه راځي خو که اوس فرض مثال دا ښځه کې ملامتیا وي دوست دغه دوم خاوندم یو کالو یو میاشو دو میاشو 5 میاشت بعد طلاق ورکړل په خپله خوښه یې طلاق ورکړل نه د دې دپاره چې د اول ته حلاله سي که د اول ته د حلاله ده په خاطر طلاق ورکړل رسول الله په دې اول خاوندم لعنت ویلی په دې دوم خاوندم لعنت ویلی بشک کاري څوک خبره کولی شم اوس اوس په دغه وخت کې چې دغه دوم خاوند په خپله خوښه طلاق ورکړل اوس دغه ښځه کولی شي که د اول خاوند ورته د نکاح غوښتنه دوباره وکړله نو دوی اوس په دغه وخت کې دته حلاله ده چې له دغې ښځې سره د دوباره نکاح وکړي الله دې وکړي چې په دې خبره پوهه سوي یاست تاسو خبر بالکل صحیح ده کس چې ماته 14 میسجونه کړي وو هغې نه پس بیا 80 میسجونه نور راغلل هغې کې یو مولوي صاحب ورته ویلي دي چې ته دا ښځه د 4 ساعتو دپاره بل چاته ورکه بل ورته ویلي دي چې زما بوډا پلار د 1 میاشت دپاره ورته ورکه بل ورته ویلي دي چې 1 دقیقې دپاره یو کس ورته پیدا کړي چې 1 دقیقې دپاره ورسره نکاح وکړي نو دا د خلکو حال دي په دې ملا لعنت ده په دغه ملا لعنت ده د رسول الله په دې نکاح تړونکي لعنت ده د رسول الله په دې خاوند لعنت ده د رسول الله دا دوم سی کوي په دې لعنت ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا خپل د ښځې رونه جګ شوي دي ورته ویلي دي که تا د زموږ خور ته طلاق خود ورکړی ده که تا د کور نه ایسته که یا د عملي د ښکاره که موږ ته نو موږ به تا سره بدي کوو دغسې رونه پیدا ډېر ښه کړي دا پښتانو خو کله په اسلام ایمان راوړی د پښتانو بېچارهګانو خوا دې نه بدوي موږ په رواج ایمان راوړی دی موږ خو